بسم الله الرحمن الرحیم. د معرف تلویزیون ګرانو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال یم چې یو ځل بیا یوه بله برنامه د ریاضیات تاسو عزیزانو ته تقدیموم. د مخکې له هر څه غواړم لاند معلومات تیر شوي درس چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته تاسو عزیزانو ته معلومات درکړم. په تیر شوي درس کې ګران دوستانو د انعطاف ټکي ټاکل چې څنګه د انعطاف ټکی ټاکو په دې هکله ګران دوستانو یو مثال هم حل کړه په شکل کې مو وښوده چې څنګه د انعطاف ټکی ټاکل کیږي. د نننی درس ګران دوستانو د منحنیګانو ترسیم ده چې منحني یا پارابول ده یا په هر شکل کې چې وي یعنی د که متحول توان د یو نه پورته وي هغه ته منحني ویل کیږي. د منحنیګانو ترسیم اول به وغواړو د دوهمې درجې یعنی د متحول توان که چیرې دوه وي د دوهمې درجې تابع ګراف غواړو رسم کو. سلایډ ته متوجه اوسئ ګران دوستانو. که چیرته موږ غواړو د یو تابع ګراف رسموو هغه هم دوهمه درجه وي څو ټکي باید په نظر کې ونیسئ. اول د تابع د تعریف ساحه یعنی ډومین باید په نظر کې ونیسئ. د تابع د تعریف ساحه لیدل کیږي چې تابع د ټولو د متحول قیمتونو لپاره معین او مشخص ده که نه. یعنی ګران دوستانو که چیرې تاسو د یو تابع ګراف رسموئ هغه دویمه درجه وي اول باید ډومین ګورئ یعنی د تعریف ساحه چې آیا په همغه ساحه کې مشخص او معینه ده تابع که نه. که چیرته مشخص او معینه بیا موږ کولی شو ګراف رسم کو. یعنی د تابع د ګراف رسمولو لپاره که دویمه درجه و اول شرط دا ده چې د تعریف ساحه به تاسو وګورئ په هغه تعریف ساحه کې چې دا تابع په هغه تعریف ساحه کې معین او مشخص و بیا کولی شئ د هغه تابع ګراف رسم کړئ. متوجه اوسئ ګران دوستانو یعنی تابع د خپل د تعریف په ساحه کې متمادي وي. ټول خبره په همده کې ده. یعنی که چیرته ته یو تابع رسموي دویمه درجه وي د تعریف ساحه به یې ګورئ. خلاص دا هغه تابع په همغه تعریف ساحه کې باید متمادي وي غیر متمادي نه وي. په همغه تعریف ساحه کې که چیرې متمادي و ته به کولی شئ ګراف رسم کړي. یعنی اول شرط د دې لپاره که دویمې درجې تابع رسمي اول شرط دا ده چې د تابع د تعریف ساحه چې هغه کې د تابع په هغه ساحه کې خپله تابع متمادي وي ته کولی شئ ګراف رسم کړي. دویم د بحراني ټکو ټاکل او د تناظر محور. بحراني ټکي کم دي ماکزیمم پوینټ او مینیمم پوینټ یعنی اعظمي ټکی او اصغري ټکی دا به ټاکئ او د تناظر محور به یې ټاکئ. د تناظر محور اوس راځو ګران دوستانو یو عمومي حالت به په نظر کې ونیسو. د دویمې درجې تابع هغه به څنګه کولی شو ګراف رسم کو او کم شرطونه به لري. تاسو دوستانو متوجه اوسئ دویمه درجه تابع داسې تابع ده چې اے اکس مربع مثبت بی اکس مثبت سی دا دویمه درجه تابع ده. ولې د متحول توان تاسو ګورئ چې توان یې دوه ده نو دویمه درجه شوه. A B C دې ته ضرایب وایي اکس ته متحول نو دلته اکس توان یې دوه ده دویمه درجه شوه. اوس موږ غواړو ګران دوستانو د دې ګراف رسم کو. اول د تعریف ساحه به یې ګورئ په هغه ساحه کې متمادي ده که نه او بیا به یې بحراني ټکي ټاکئ. مخکې له دې نه باید بحراني ټکي وټاکو. د بحراني ټکي ټاکل یو اعظمي ټکی دی او اصغري ټکی یا ماکزیمم پوینټ او مینیمم پوینټ. په دواړو کې اول مشتق د تابع نه اخیستل کیږي او اول مشتق د صفر سره مساوي باید وي. یعنی که هر تابع تاسو ته وایي چې د دې بحراني ټکي پیدا کړئ شرط دا ده یعنی اعظمي او اصغري دا بحراني ټکي دي. اول مشتق به یې نیسئ اول مشتق به مساوي د صفر سره نیسئ. خو ښه په دواړو کې یعنی د اول مشتق نیول کیږي او مساوي د صفر سره نو څنګه پوه شو چې دا اعظمي ټکی ده او یا اصغري ټکی ده. بیا به دویمه خبر دا ده که چیرې دویم مشتق د هغه تابع صفر نه لوی و اصغري ټکی ده مینیمم پوینټ او که چیرې د صفر نه کوچنی و دویم مشتق بیا هغه وخت کې موږ وایو چې دا ماکزیمم پوینټ یا اعظمي ټکی ده. اوس د دې لپاره چې د بحراني ټکي ونیسم د دې تابع نه اول مشتق نیسم. دا پولینومیالي تابع ده نو ضریب د توان سره ضرب د متحول د توان یو کم ا چې د دوو سره ضرب شي دوه ا به شي. د اکس نه یو توان کم کوم توان دوه د یو کم کو یو مثبت د بی اکس مشتق بی د توان سره ضربیږي توان یو د بی ضرب د یو بی د اکس نه یو توان کم که صفر خلاص. سی ثابت ده د ثابت عدد مشتق صفر کویم نه لیکو مشکل نه لري. ولې که جمع سی صفر شي بیرته همدغه تابع لاسته راځي. نو دلته د سی چې ثابت عدد د مشتق صفر ده کویم نه لیکو په تابع کې تغییر نه راځي. اوس څه کار کوو دغه اول مشتق به مساوي د صفر سره په نظر کې ونیسئ. اول مشتق مساوي د چیش سره صفر سره.
ښه ګران دوستانو دا په دې خاطر چې بحراني ټکي ټاکو یعنی اعظمي او اصغري ټکي ټاکو د دې له خاطر نه اول مشتق مساوي د صفر سره نیسو. شاید تاسو سوال ذهن کې وي چې ولې یو بل عدد سره یې نه نیسو صفر سره یې نیسو. ګران دوستانو په دې خاطر د بحراني ټکیو اشاره موږ ټاکو یعنی دغه اشاره مثبته ده یا منفي ده. په اشاره کې داسې عدد سره باید مساوي شي چې هغه عدد اشاره یا علامه ونه لري. هغه کوم عدد داسې اشاره او علامه نه لري؟ صفر ده. صفر نه مثبت ده نه منفي. د دې له خاطر نه موږ وایو چې اول مشتق مساوي د صفر سره. ښه دا تابع مساوي د اف زبر د اکس سره ده. اوس ما وویل چې دغه اف زبر د اکس مساوي د صفر سره نیسم نو دا تابع په عمومي ډول مساوي له چی سره باید ونیسو؟ صفر سره. دلته لیکم په نتیجه کې 2 اکس مثبت بی مساوي د چی سره؟ صفر سره. ولې دا خو مساوي د اف زبر د اکس سره ده. هو خو اف زبر د اکس مساوي د صفر سره نیسو په دې چې د بحراني ټکي پیدا کو نو دا به مساوي د چی سره شي؟ صفر سره. اوس یوه معادله ته جوړه شوه د اکس قیمت پیدا کوم. اول به دغه ثابت عدد اخوا د مساوات ته انتقال کړئ نو وبه لیکو چې 2 اکس مساوي کېږي مثبت بی اخوا د مساوات ته ځي منفي بي ته جوړیږي. د اکس قیمت غواړم پیدا کړم اطراف په ضریب وویشه. ضریب یې څو ده؟ 2 دواړې خوا د مساواتو په 2 ویشو نو 2 اکس تقسیم پر 2 مساوي کېږي منفي بی پر 2 2 له 2 سره ختم اکس مساوي کېږي منفي بی پر څو؟ بی پر 2. دا د اکس قیمت ما لاسته راوړه. د اکس قیمت ما لاسته راوړه. اوس د دې لپاره که ته اصغري ټکی ټاکې یا اعظمي دغه د اکس قیمت به بیرته په تابع کې وضع کې د وای قیمت لاسته راځي. څه؟ د اکس قیمت چې کوم لاسته راغلی دا به وړې بیرته به تابع کې وضع کې د تابع وای قیمت پیدا کېږي. یعنی اکس خو پیدا شه منفي بی پر 2 وای ټکی غواړو پیدا کو. د دې لپاره دا د اکس قیمت وړم په تابع کې به قیمت گذاری کوي. تابع ده اف د اکس مساوي کېږي ای اکس مربع مثبت بی اکس مثبت سی. د اکس قیمت چې ګران دوستانو موږ ته راکړی ده چې قیمت هم لاسته راوړه منفي بی پر 2 دا به بیرته د اکس په ځای وضع کوي. نو دلته لیکم اف د اکس په ځای منفي بی پر 2 وضع کو. دا مساوي کېږي. دوستانو تاسو ګورئ دلته ای په خپله د اکس په ځای لیکم منفي بی پر 2 کل مربع. ولې توان 2 ده مربع په خپله مثبت بی اکس بی په خپله د اکس قیمت منفي بی پر 2 ده او مثبت سیم په خپله لیکو. اوس ګران دوستانو نو الجبر د یوه افاده ده څنګه کولی شو ساده یې کو. اول به توان رفع کوئ او بیا به عدد چې د ضرب په حالت کې ده دا به ورسره ضرب کوئ. نو لیکم چې اف د منفي بی پر 2 قیمت په برابر کې مساوي کېږي ای په خپله ولیکه. دلته دا توان ده اول به یې د توان نه رفع کو. منفي بی 2 ځلې چې ضرب شي مثبت ته جوړیږي مثبت بی مربع او 2 چې مربع کې 4 ای چې مربع کې ای مربع یعنی بی مربع 2 مربع 4 ای مربع او منفي چې 2 ځلې ضرب شي خو مثبت ته جوړیږي. دلته هم دا د ضرب په حالت کې ده مثبت چې د منفي سره ضرب شي منفي بی ضرب د بی مربع پر څو پر 2 جمع چی شی سی. اوس ګران دوستانو دغه به هم پکې ضرب کوو بیا مشترک مخرج نیسو. اف د منفي بی پر 2 قیمت په برابر کې مساوي کېږي ای ضرب د بی مربع ای بی مربع پر څو پر 4 ای مربع منفي بی مربع پر 2 او مثبت سی. سی ته به یو مخرج هم ورکو. ولې مشترک مخرج نیسو چې دا نور هم ساده شي. نو دغه تابع د منفي بی پر 2 قیمت کې دا مساوي کېږي مشترک مخرج به 4 ای مربع ونیسو. ولې په ټولو پوره د ویش قابلیت لري 4 ای مربع مشترک مخرج نیسو. په دې خاطر دغه 4 ای مربع په خپله 4 ای مربع پوره د ویش قابلیت لري په 2 ای پوره قابلیت د ویش لري او په یو همدارنګه هم 4 ای مربع راواخله په 4 ای مربع چې وویشو یو به شي یو ضرب د ای بی مربع ای بی مربع منفي دا 4 ای مربع په 2 مخرج ویشم 4 ای مربع چې په 2 ای وویشه 4 چې په 2 وویشي 2 به شي ای مربع چې په ای وویشه ای به شي. دا به ضرب کوي له چی سره؟ د بی مربع سره چې بی مربع سره ضرب کنو بی مربع ده. ګورئ 4 په 2 وویشل 2 شول ای مربع په ای ویشي یو ای مصرفیږي یو ای پاتې کېږي نو 2 ای شوه 2 ای ضرب د بی مربع 2 ای بی مربع مثبت. بیا څه کار کوو دا 4 ای مربع راخلو په دریم مخرج باندې ویشو 4 ای مربع چې په یو وویشه خپله 4 ای مربع 4 ای مربع ضرب د سی 4 ای مربع سی. ښه
اوس به لږ نور هم ساده کړو ګران دوستانو. لیکو دغه تابع د منفي بی پر 2a قیمت په برابر کې مساوي شوه. د منفي 2a بی مربع نه چې یو a بی مربع کم کو منفي a بی مربع به شي او مثبت 4a مربع c په خپله مخرجم 4a مربع ده دا په خپله لیکو. نو د وای ټکی موږ پیدا که د وای ټکی پیدا که چې وای مساوي کیږي وای مساوي کیږي دا خو وای ده نو تابع ده وای مساوي کیږي. د جمع په حالت کې تبدیلي خاصیت شته که د اعدادو یا د اجزاو ځایونه تغییر شي په حاصل کې یا په افاده کې کم فرق یا توپیر نه راځي. نو لیکو چې 4a مربع c منفي a بی مربع تقسیم پر 4a مربع دا شو د وای ټکی. موږ د x او y ټکی پیدا که. د x او y ټکی پیدا که چې د x ټکی منفي b پر 2a و او د y ټکی څو شه 4ac منفي a بی مربع پر 4a مربع دا هم د y ټکی یعنی دا د x ټکی ده او دا د y ټکی ده چې د y ټکی 4a مربع 4a مربع c منفي a بی مربع ده. البته دوستانو دا 4a مربع c ده 4a مربع c منفي a بی مربع پر 4a مربع دا شو د y ټکی یعنی د x او y ټکی پیدا که. دا x ده دا y دواړه ګران دوستانو بحراني ټکي دي. کوم ټکي دي؟ بحراني ټکي. بحراني ټکي کوم دي؟ یعنی ماکزیمم پوینټ او مانیمم پوینټ. ښه دا دواړه بحراني ټکي خو دي. اوس نه پوهیږو چې کم یو دا کم ټکی به بحراني اعظمي ټکی وي او کم بحراني ټکی به اصغري ټکی وي. اوس دوستانو دواړه همدغه بحراني ټکي په نامه یادیږي خو په ده نه پوهیږو چې کم ټکی به اعظمي ټکی وي او کم ټکی به اصغري ټکی وي. د دې لپاره ګران دوستانو دوه شرطونه دي. اول شرط که چیرې a د صفر نه لوی و تاسې به د تابع نه لمټ اخلی او د x تقرب به مثبت لای تنهی ته ونیسئ. د x تقرب مثبت لای تنهی ته ولې a د صفر نه لوی ده. په دغه ټکي کې بیا منیمم پوینټ یا اصغري ټکی لري. دویم شرط به یې څه کوئ که چیرې a د صفر نه کوچنی و د اف ایکس تابع نه به لمټ نیسئ تقرب د x به منفي لای تنهی ته کوئ چې منفي لای تنهی کیږي. په دې کې بیا څه شی لري؟ په دې ټکي ماکزیمم پوینټ یا اعظمي ټکی لري. اوس ګران دوستانو متوجه اوسئ. زه دوه حالته په نظر کې نیسم. الف حالت یا اول حالت. اول حالت وایم که چیرې a د صفر نه لوی وي a د صفر نه څه شی وي؟ a د صفر نه لوی وي. نو دغه ټکی که چیرې a د صفر نه لوی وه معنا یې دا ده چې a د صفر نه لوی ده د اف ایکس تابع نه به ته لمټ ونیسئ چې x متقرب وي مثبت لای تنهی ته ولې a د صفر نه لوی ده. ښه د x په ځای چې ته مثبت لای تنهی وضع کې خو دا به مثبت لای تنهی ته نږدې شي. نو په دغه حالت کې ګران دوستانو همدغه ټکی چې منفي b پر 2a او 4a مربع c منفي a b مربع منفي a b مربع پر 4a مربع دغه ټکی بیا کوم ټکی ده؟ مانیمم پوینټ یا اصغري ټکی ده. څه وخت اصغري ټکی ده؟ دا ټکی خو بحراني ټکی ده خو موږ نه پوهیږو چې دا به اعظمي یا اصغري ټکی. دوه حالته به په نظر کې ونیسئ. اول حالت که a د صفر نه لوی و د اف ایکس نه ته لمټ ونیسه او تقرب به یې مثبت لای تنهی ته کې خو دا به مثبت لای تنهی شي. بیا په همدغه ټکي کې په دې خاطر چې د صفر نه لوی ده نو دغه ټکی مانیمم پوینټ ده څه وخت چې د صفر نه لوی وي. دویم حالت یا بی حالت. بی حالت کې داسې وایو که چیرې a د صفر نه کوچنی وي a څه شی وي؟ د صفر نه کوچنی وي. بیا به څه کار وکړئ که چیرته a د صفر نه کوچنی و یعنی منفي و دغه اف ایکس تابع چې ده اف ایکس تابع ده نه به لمټ ونیسئ خو تقرب د x به منفي لای تنهی ونیسئ ولې د صفر نه کوچنی ده یعنی منفي ده منفي. نو دلته چې منفي لای تنهی وضع کې دا به منفي لای تنهی شي. منفي لای تنهی ولې د x په ځای منفي لای تنهی تابع کې وضع که منفي لای تنهی. نو بیا په ده حالت کې څه کیږي ګران دوستانو؟ په ده حالت کې دغه منفي b پر 2a او
څلور ای مربع منفی ای بی مربع پر څلور ای مربع. بیا دته موږ ماکسیمم پوینت یا اعظمي ټکی وایو. یعنی دوه حالته دي ګران دوستانو. اول حالت که چیرې ای د صفر نه لوی وه، ای د صفر نه لوی وه، تاسو متوجه اوسئ د تابع نه به لیمټ نیسئ او د اکس تقرب مثبت لایې تنې ته چې نتیجه یې مثبت لایې تنې ته. په دغه ټکي کې بیا دا مانیمم پوینټ ده، یعنی دغه منفي بي پر دوه ای او څلور ای مربع منفي بي مربع پر څلور ای مربع دا مانیمم پوینټ یا اصغري ټکی ده. دویم حالت که چیرې ای د صفر نه کوچنی و یعنی منفي وه، تاسو به د تابع نه لیمټ ونیسئ د اف اکس تابع نه، خو تقرب به یې منفي لایې تنې ته ورکوئ. ولې؟ وای ای د صفر نه کوچنی ده، نو کله چې تقرب منفي لایې تنې ته ورکړي تابع منفي لایې تنې کیږي. په دې حالت کې دغه منفي بي پر دوه ای او څلور ای مربع څلور ای مربع منفي ای بي مربع. دلته البته ګران دوستانو په بخښنې سره یو سی مانه پاتې ده، هغه سی به ولیکو څلور ای مربع سی منفي ای بي مربع یعنی سی پکې شته. بیا دغه ټکی ماکسیمم پوینټ ده. راځو لږ جدول له نظره باید پیدا کړو چې جدول کې څه رقم کولی شو ای د صفر نه لوی وي او ای د صفر نه کوچنی وي. متوجه اوسئ دوستانو. اول حالت دا ده که چیرته ګران دوستانو ای د صفر نه څه شی وي لوی وي، نو جدول به ورته جوړ کړو. دلته به ولیکو ګران دوستانو اکس، دلته وای زبر یعنی د اول تابع مشتق او دلته خپله وای، دلته منفي لایې تناهي او د ده قیمت د اکس قیمت ده چې د اکس قیمت منفي بي پر دوه ای وه او د وای قیمت څو پیدا شد؟ د وای قیمت څلور ای مربع سی منفي ای بي مربع پر څو؟ څلور ای مربع. دا قیمت ده ګران دوستان او دې طرف ته به هم څه شی ولیکئ؟ مثبت لایه تناهی. خو ای د صفر نه لوی ده، دا منفي راځي، دا مثبت، یعنی دلته د متناقص حالت ځان ته اخلي او دلته پورته ځي د متزاید حالت ځان ته اخلي. نو تابع که چیرې ای د صفر نه لوی وه څه شی لري په دغه ټکي کې؟ په دې ټکي کې اصغري لري. یعنی څه رقم؟ تابع به سمبولیک شکل زه تاسو ته داسې رسم کړم، دا د اکس محور شه، دا د وای محور ده او دلته اکس قطع شوی وي مثال په توګه، دغلته اکس قطع شوی وي، دغه ټکی د اکس منفي بي پر دوه ای په نظر کې نیسو، یعنی سمبولیک شکل ده. دغه ټکی که چیرته منفي بي پر دوه ای ونیسو نو په همدغه ټکي کې ګران دوستانو، په همدغه ټکي کې چې اکس قطع کړی په منفي بي پر دوه ای کې، دا څه شی لري؟ دا منیمم پوینټ لري ګران دوستانو. څه شی لري؟ منیمم پوینټ. یعنی البته دا ګراف تابع به لږ پورته رسم کړو چې ګران دوستانو تاسو ته دا د اکس محور، دا د وای محور او دلته اکس قطع شوی وي، دغه ټکي کې قطع شوی وي او اکس په کم ټکي قطع شوی؟ مثال په توګه منفي بي پر دوه ای. ولې د اکس قیمت منفي بي پر دوه ای پیدا کړی و؟ اوس ګران دوستانو متوجه اوسئ، په دغه ټکي کې چې اکس قطع کړی په منفي بي پر دوه ای کې، په دغه ټکي کې که چیرته ای د صفر نه لوی وي دا بیا څه شی لري؟ اصغري ټکی لري. په دې حالت کې دا ګران دوستانو په همدغه ټکي کې چې اکس منفي بي پر دوه ای ده اصغري ټکی لري. اصغري ټکی یعنی منیمم پوینټ لري. ولې؟ که چیرته ګران دوستانو منیمم پوینټ ما تاسو ته په اولو کې ویلی وه اصغري ټکی یو تابع د تناقص څخه، یعنی تاسو ګورئ که دغه ټکی چې منفي بي پر دوه ای ده تابع دغه ټکي ته راځي کمیږي،
تناقص حالت ځان ته اخلي او کله چې د ټکي ته رسي تابع بیرته پورته کیږي. چې تابع بیرته پورته کیږي دې حالت ته ډیریدونکی حالت وایي یا متزاید حالت وایي. نو دا په دغه رقم شکل یا په داسې اساس تاسو کولی شئ د تابع بحراني ټکي چې اصغري و اعظمي ده پیدا کړئ. یعنې په ده کې منفي بي پر 2 شه. اوس راځو ګران دوستانو دویم جدول تاسو ته په نظر کې نیسم. دویم جدول داسې ده که چیرته ای د 0 نه کوچنی وي دلته به اکس ولیکو، دلته د تابع اول مشتق او دلته خپله تابع. دلته هم ګران دوستانو تاسو یا قیمت چې پیدا کړی اکس مساوي کیږي منفي بي پر 2 او دلته هم د وای قیمت و چې 4 ای مربع سی منفي ای بي مربع پر 4 ای مربع ده. البته دلته ګران دوستانو منفي لایتنه و مثبت لایتنه یعنی په دې کې منفي و مثبت یعنی یو خواته تناقص حالت ونیسي. البته که چیرته ای کوچنی وي د 0 دې خوا مثبت راځي او دې طرف ته منفي راځي یعنی په دې کې متزاید حالت ځان ته اخلي او دې کې متناقص حالت ځان ته اخلي او دا د قیمت منفي بي پر 2 کې د وای قیمت هم چې پیدا کړی و چې 4 ای مربع سی منفي بي مربع پر 4 ای مربع ده هغه په خپله. اوس یې ګراف څه رقم رسمو ګران دوستانو متوجه اوسئ ګراف رسمولو ته. دا د اکس محور دا هم د وای محور. دلته یو ټکی وي مثال په توګه دغه ټکی اکس قطع کړی وي د ټکي دا ټکی په څو قطع کړی وي مثال په توګه منفي بي پر 2 یعنی اکس په دغه ټکي کې قطع کړی په دغه ټکي کې. اوس ګران دوستانو په دې خاطر چې ای کوچنی ده د 0 څخه نو اکس هم قطع کړی په کم ټکي کې منفي بي پر 2 ټکي کې. نو دلته ګران دوستانو دغه تابع مګزیمم لري، مګزیمم ټکی لري یا مګزیمم پوینټ ورته ویلی شو. دا تابع په دغه ټکي کې څه شی لري؟ مګزیمم ګران دوستانو موږ څه رقم ویلی و یو تابع مثلا دغه ټکي ته تاسې ګورئ یو تابع د ډیریدونکي حالت څخه که تاسو دې ټکي ته نږدې کیږئ نو په تدریج سره باید تابع تزاید حالت ځان ته واخلي یا ډیریدونکی حالت. کله چې دې ټکي ته راسي بیا دې ټکي نه وروسته تابع بیرته ښکته ځي یعنی متناقص حالت اخلي یا کمیدونکی حالت اخلي. نو د متزاید حالت چې متناقص ته تبدیلیږي دې ته اعظمي وایي. که متزاید څخه د متناقص څخه متزاید ته تبدیلیږي هغه منیمم ده. که د متزاید وبخښئ ګران دوستانو د متزاید څخه متناقص ته که تبدیل شول دا مګزیمم پوینټ ده. که د متناقص څخه متزاید ته تبدیل شول بیا هغه منیمم پوینټ. ښکته تاسې ګورئ متزاید متناقص شوی، دلته متناقص متزاید شوی. که متناقص نه تابع تبدیلیږي متزاید ته دا منیمم پوینټ، که د متزاید نه تبدیلیږي متناقص ته دا مګزیمم پوینټ. نو دغه ټکی ګران دوستانو څه شی ده؟ مګزیمم پوینټ چې ګراف یې په داسې شکل کې رسمیږي. یعنی تاسو کولی شئ ګران دوستانو که چیرته یو تابع 2 درجه وه لکه اف د اکس مساوي کیږي ای اکس مربع مثبت بي اکس مثبت سی دغه تابع ګران دوستانو موږ غواړو بحراني ټکي پیدا کړو. اول مشتق به یې واخلئ، اول مشتق مساوي د 0 سره. کله چې د 0 سره مساوي کړي یوه معادله ته جوړیږي د اکس قیمت پیدا کیږي، بیرته به دا واخلئ په تابع کې یې وضع کړئ د تابع د وای ټکی پیدا کیږي. همدغه بحراني ټکی ده. نو 2 حالته دي چې څه وخت اصغري ده څه وخت اعظمي. که ای د 0 نه لوی وه تابع نه به له مټ ونیسئ اکس تقرب مثبت لایتنې ته مثبت لایتنې دغه ټکی بیا اصغري ټکی ده. او دویم حالت که چیرې ای کوچنی و د 0 نه تابع نه به له مټ نیسي خو اکس متقرب د منفي لایتنې ته چې منفي لایتنې کیږي او په دغه ټکي کې بیا دا مګزیمم پوینټ لري. او ګراف مې ګران دوستانو په سمبولیک شکل تاسو په جدول کې وښوده. انشاءالله په بله برنامه کې به د دې نه مثالونه حل کړو ګران دوستانو. دا و دوستانو نننۍ برنامه چې عزیزانو ته مې تقدیمه کړه. تاسو کولی شئ خپل انتقادات، پیشنهادات، سوالونه په دغه شمېره چې خپل سکرین تلویزیونو کې وینئ ورسره شریک کړئ. تر بلې تاسې په لوی پاک الله سپارم. شپه ورځ مو په خیر، کامیابه اوسئ.